يا مرقر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوگو عزت من مسلمانان رونو، انسان وفات شي مړ شي خو یو څو څیزونه به ده ته د مرګ نه وروسته هم فایده ورکوي. یو ولد صالح نیک عمله بچي، یا الله دا ټول بچي نیک عمله لوی کړي، د بدعملۍ نه اخلا یې وساتي. نو نیک عمله بچي دا انسان به قبر ته هم لاړ شي خو بیا به هم ورته د دغه اعمالو کې ثواب میلاویږي. دغه شان چې کوم سړي مدرسه جوړه کړه، نو په دې مدرسه کې که دا سړی د دې دنیا نه لاړم شي خو چې په دې مدرسه کې څوک سبقونه وایي تلاوتونه کوي، هغه انسان ته به ثوابونه میلاویږي. نو په دې وخت کې اوس عطاالله خان الله دې قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځوي، او خدای پاک دې والا د دې ماشومانو پرې ثواب کې ډېر اجر او ثواب ورکړي. الله دې قبر روښانه کړي، خدای دې قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځوي، او خدای دې قرآن د دې مدرسې د برکت الله وبخي. او دغه شان موږ سره فرزندې ناست دی، کشر بچنګې هم ناست دی. اسد خان موږ سره ډېر قرباني کړې ده، کوي اوس هم لګیا دی. خدای پاکه جون کې برکت واچي، مال کې برکت واچي، ناګهاني واقعات او حادثاتو نه یا الله د دې قرآن د برکت حفاظت وکړي. موږ سره راځي کوم مشران ناست دي، دا د دې مشرانو دعاګانې برکات دي. یا الله د دې مشرانو په جون کې خدای برکت واچوه، او خدای پاک د دې مشرانو د دعاګانو د برکت دا مدرسه خدای نور هم کامیابه کړي. او زه ډېر زیات خوشحاله شوم، زما لا بچي دلته لګیا دي، خو چې کله دې موقع ته به سمدستي اوسې راته ووې، ما ویل ډېره ښکلې خبره دا یې درلم. الله دې دا مدرسه نور هم کامیاب کړي. مدرسې ډېرې دي خو خدای زمونږ دا مدرسه پکې مقبول عام وګرځوه، او رب العالمین داسې کې لکه اسمان کې چې ستوري څومره ښایسته ښکاري. یا رب العالمین خدای دا مدرسې دا ماشومان د دې مور او پلار لپاره د جنت ذریعه وګرځوه. او تاسو چې دا لږ وخت تېر کړو نو کورې کو زه درته ووایم که نه چې دا وخت تاسو جنت کې تېر کړو نو څه ګپ مني تاسو بیا چې ولې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تاسو د جنت په باغونو تېرېږئ نو ویښو سرېږئ، یعنې کښېنئ پکې او خوشحاله شئ پکې. او یا د ذکر حلقې د دې نه بله ذکر حلقه اوچته شته چې دلته له ماشومانو ختمونه وشو، د ماشومانو رزلټونه وشو، دا ماشومان به څومره خوشحالئ. یا الله دا ماشومان د جنت ذریعه موږ له هم وګرځوه، د مشرانو له هم وګرځوه. او خدای پاکه چې کوم کسان موږ سره ناست دي خدای د دې ټولو په دې ژوند کې الله برکت واچوه. ها وایي چې وایرس خبره رب العالمین خدای موږ له هېڅ چل نه راځي، موږ پسې پوهېږو. په دغه یو قرآن هم زده کړی دی، خدای د دې قرآن د برکته وایرس دي، بیمارۍ دي، که د غواګانو دي، که د انسانانو دي، خدای چېرته لرې له کافرانو ملک ته یې لړه کړي، او خدای پاک الله مسلمانان د علاقې ته یې الله پاکې کړي. د دې قرآن د برکته خدایه ټول مسلمانان د نقصاناتو نه وساتي، که هغه بدني وي او که مالي وي، خدای د هر لحاظ نقصاناتو نه یې الله وساتي. خدایه موږ ټول د رضا نه یې الله بخښلي شوي واپس کړي. یو عدنان ایډوکیټ تاسو پیژنئ، زموږ د علاقه کې ورخوا طرف ته دوی ته سوال جواب کړی دعا کې میاد کې. نو سوالګر یې لیکلی چې سوال یې وکړي ورته په جمع دلته نشته جي وکړي ورته دعا. رب العالمین چې څه مشکلات دي خدای مشکلات یې ختم کړي، څه حاجات دي حاجات یې برابر کړي، او خدای د بیت الله سعادت موږ ټولو ته خدای بار بار نصیب وګرځي. خدای موږ ډېر ګناهګار یو، او خدای د ډېرو نیکو اعمالو توفیق راکړي. یا الله ډېر حجونه، ډېرې عمرې او ډېر نیک اعمال هم یا الله نصیب وګرځي، ډېر خدمتونه د قوم راته خدای نصیب وګرځي. او رب العالمین دې مدرسه کې څومره مدرسین حضرات دي، یا الله ژوند کې برکت واچي، مال کې برکت واچي، اولاد نیک عمله صالحه ورته یا الله نصیب وګرځي، او د دین پاسبانان یې خدای وګرځوه. بیمارۍ یا الله ختم کړي، څوک چې بیماران دي یا الله که په دې کلي کې بیماران دي، غیر چاپېره څوک بیماران دي، خدای قرآن د برکت کتاب دی، د رحمت کتاب دی. یا الله د دې قرآن د برکت خدای ټولې بیمارۍ ختم کړي، ټول انسانان هم جوړ کړي، ټول حیوانات هم یا الله جوړ کړي. خدای پاک رحم کرم په الله وکړي. عظیم کوم ملګري چې چا په خپلو سارو څه باندې شکي که نه، نو ګوړه یا روټۍ نه ده دی به وکړتي سوره فاتحه په ولا وایې او وریا ورکوي. یا الله د دې د برکت زموږ دا څاروي جوړ کړي. انشاءالله سوره فاتحه د هر مرض علاج دی، د دیني علاج شو، او دنیاوي علاج ورته زه ورته ووایم زه خو ډېر نه پوهېږم، خو دا 5 ګولې نه دي، 3 ګولې ولا چې کوم څاروي مریض چې که نه مریض
درې ګولې پانسټان سحر درې ماښام او درې غرمه دا ولا ورکوي ان شاء الله که خیر دا ستوري به الله جوړ کړي خیري منګل چل نه راځي نه ډاکټر راځي نو سبل خدای یو بل لورو ها ان شاء الله بس دا زمونږ او تاسو مسلمانۍ ده یو بل خبره اوري بلته وکي خدای پاک زمونږ دا بچیان یا الله د دل کې د ماشومان د سبقونو خل خدای د دې په جون کې برکت واچو علم کې برکت واچو نیک عمل اندر پزندان خشتخ کولی بچي ولا ورکي په دې ډله کې داسې کسان بناستي ما ته پته نه لګي شاید د اولاد ضرورت ورته خدای نیک عمل اندر پزندان خشتخ کولی بچي ولا الله ورکي او د چا اولاد شته اولاد نیک عمل کې دا چې کوم مشران موږ سره ناس دي جون کې برکت واچو خدای د دې دعاګانې په موږ باندې قائم او دائم ولرا ذکر دادی دعاګانې برکات دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله دا دعاګانې قبول کړي دستاسو د دې ټولو کلیوالو کو د بهر نه کم ملګری راغلي دي دا مشران راغلي دي سپینګری زدا سي ملګری پکې وینم چې هغه زمونږ سره صرف او صرف د مدرسې واسطه د پدې واسطه باندې راغلي دي خدای دې ستاسو دا قدمونه په تله د نیکي کې واچي چرتم چې الله خوشاله وبال درا الله ستاسو دا ناس ته قبول کړي رډې رمې روباني جزاک الله